د جاپان باچا اکیهیټو د 9 په ورځ د ولس لپاره د امن او خوشحالۍ د دعاګانو سره د باچایۍ چوکۍ پرېښوده. دا په تیرو 200 کلونو کې وړومبی ځل دی چې یو باچا په خپله خوښه د باچایۍ نه لاس په سر کیږي. په دغه اړه د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې یوه ساده غونډه وشوه چې خواوشا 300 کسانو پکې برخه واخیسته. دا غونډه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه وښودل شوه. په جاپان او نړۍ کې خلکو دا یوه تاریخي شیبه بللې ده. 85 کلن اکیهیټو 13 کاله په جاپان باچایي کړې ده او په خپله باچایۍ کې د دویم جهاني جنگ د لړزونکو یادونو د اغیز کمولو، د ولس سره د نږدې اړیکو ساتلو او د ټولنې د بېوزله خلکو د ښېګړې لپاره کارونه کړي دي. هغه په خپله وینا کې د جاپان د ولس لپاره د خپلو نیکو هیلو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې نور د باچایۍ ذمهواري پر مخ نشي وړلی.